سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اندریکا راډواټي په مشرۍ یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي دي چې ډېر ژر به له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو دویم پړاو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه او په ترڅ کې لسګونه زره افغانان افغانستان ته ستانه شوي وو. د کډوالو د ایستلو دویم پړاو په پاکستان کې مشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي او د پاکستان له حکومته یې غوښتنه کړې ده چې پر خپله پرېکړه دې بیا کتنه وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر کره نیټه نه ده یاده کړې چې کله به له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کوي، خو یادونه یې کړې ده چې د دغو افغانانو په ضد هېڅ ډول اقدام نشي کولی او نه یې کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. نقوي یو ځل بیا ټینګار کړی ده چې هېڅ چاته به اجازه ورنه کړل شي چې په پاکستان کې بغیر له ویزې او د اوسېدلو له قانوني اسنادو پرته واوسېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې UNHCR د معلوماتو له مخې په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغانان کډوال مېشت دي چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR او پاتې نږدې 90 زره د ECC کارډونه لري. په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم ګڼ شمېر افغانان پاکستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت کې د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب له BBC سره په خبرو کې ویلي دي دوی له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو هرکلی کوي، خو له پاکستانه غواړي چې د افغان کډوالو په تړاو له هر ډول پرېکړه له دوی سره همغږي شریکه کړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.